خبر په کابل کې ایرانی چارواکي احضار کړی دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغانانو سره ناوړ چلند په تړاو په کابل کې د ایرانی سفارت چارواکي احضار کړی دي. په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي ریاست مشر فیض الله ناصری د ایرانی سفارت چارواکو سره پر دې موضوع غږېدلی دی. د ویان په خبرو ناصری په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولو ساتونکو ځواکونو لخوا ناوړ چلند په اړه خپل اندېښنه له ایرانی استازو سره شریکه کړې ده چې له خپلو لوړپوړو چارواکو سره ورسره په دې وروستیو کې له ایرانی حکومت ځینې افغان کډوال له خپل هیواده په زور ایستلي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.